کابل ښار کې د یو کلتوري او خیریه بنسټ له لوري وړیا روغتیايي او ځینې نور خدمتونه وړاندې شول. د یو شمېر علمي او کلتوري وړیا خدمتونو او مشورو ترڅنګ کابل ښاریانو ته د پیغمبر اعظم کلتوري بنسټ له لوري د یوې ورځې لپاره بیلابیل ټولنیز خدمتونه په وړیا توګه وړاندې شول. خدمات عام المنفعه در بخش‌های مختلف داشتیم. یکی بخش صحی بود که تقریبا نزدیک به 8 تا بخش صحی را ما عملاً فعال کردیم و در خدمت مردم خود هستیم و 4 تا بخش آموزشی رو داشتیم. برای ویژه کودکان داشتیم، ویژه بانوان داشتیم، ویژه پاسخ به شبهات داریم و خدمات عام المنفعه که شامل کفاشی میشه، سلمانی میشه و ترمیم وسایل برقی خانه میشه که اینا همهشون به شکل رایگان در خدمت مردم قرار گرفته و تا مردم بتونن که همون نیازهای خودشانه و به مشکلاتشان رسیدگی کنن انشالله. حداقل کمکی بتونیم برای مردم فقیر و مردم مستمند ما داشته باشیم و بتونیم که یک برنامه عالی در خدمت مردم ما باشیم، چون این برنامه ما دو روند قبلی هم داشتن که یک پارسال و یک شهر سال برگزار شده بود. این برنامه سوم ماست که انشالله برنامه ما در آینده ها هم جریان داره و کوشش ما بر همین است که به وجه احسن در خدمت مردم ما باشیم. د دغه خدمتونو زیاته برخه روغتیايي خدمتونه وو چې په وړیا توګه د یوې ورځې لپاره کابل ښاریانو ته وړاندې شول. امروز ما از بخش داخله عمومی داریم، داخله اطفال داریم، معاینه لابراتوار داریم، گوش و گلو داریم، زیبایی جلدی داریم، ارتوپدی داریم و نسایی و ولادی داریم، حتی روانشناسی داریم که قبل از ظهر ویژه آقایان هستند و بعد از ظهر ویژه خانم ها هستند که انشالله در خدمت خانم ها هم خواهیم بود. 4 بخش خدمات برای مردم و مخصوصا مردم نیازمند داریم که یک بخشش مخصوص بخش صحی هست که در بخش صحی ما 9 بخش را داریم که از داخله اطفال گرفته تا داخله عمومی تا بخش ارتوپدی تا بخش لابراتوار و تا بخش‌های مختلف دیگه ما خدمات رایگان داریم برای مردم، هم برای قشر ذکور هم برای قشر اوناس، البته به صورت جداگانه که تایمایی که ما تنظیم کردیم اونا اشتراک میکنن در خدمتشان هستیم. د یاد کلتوري بنسټ مسؤلین وویل موخه یې دا ده ترڅو د بېوزلو هیوادوالو سره مرسته وشي او هغه کسان چې د ناروغیو د درملنې مالي توان ونه لري دوی ورته روغتیايي خدمتونه په وړیا توګه او درمل په ځانګړي تخفیف سره وړاندې کوي.